د داعش په پخوانی پناهګاه اچین کې له یو نیم کال آرامۍ وروسته پر حکومتي پوستو د یوې بلې ډلې طالبانو خونړي بریدونه. طالبانو د سپین غر په مامن دره او اچین پیښې سیمو کې 7 ورځې مخکې د پاڅونوالو 12 پوستې سقوط کړي او د ولایتي شورا مرستیال وایي په دغه جنگ کې 14 پاڅونوال او د سیمه ییزې اردو عسکر وژل شوي وو. خو نن 15مه ورځ ده چې حکومتي قواو په پیښې سیمه کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات شروع کړي. وایي دغلته د پاڅونوالو 4 واړه سقوط شوې پوستې بیرته نیولي او لسګونه طالبان یې وژلي او ټپیان کړي. مرجوبله په دې پیښه کې مرجوبله تر 200 پورې دا خلک مړه لري او نور د یو 12 زخمیان هم لري د دښمن. او حکومت طرف ته حکومت الحمدلله چې شی نه لري بیخي. هوایي ځواک هم شته دی عملتیا کوي. هوایي ځواک هم هوایي ځواکونه مشته ضرورت په وخت کې د حمایه کې موجود. جګړن نجیب الله وایي طالبان د غرونو لمنو ته ورټول کړي او ځواکونه مخ پورته ور روان دي. دا سیمې 15 کاله د حکومت او داعش ترمنځ د جګړې ډګر و. د هغه وخت د جګړې د ویجاړۍ نښې لا ورانې نه دي چې د جنګ یوې بلې څپې خوله لګولې ده. په دې سیمه د داعش له خونړۍ څپې وروسته وسلوالو طالبانو دلته د پاڅونوالو په پوستو تودې جګړې وکړلې. د څو ورځنۍ جګړې وروسته افغان پوځیان دې سیمې ته د جګړې د ګټلو دپاره راغلل. اوس طالبان د دغه غرونو په لمنو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه لګیا دي او دې سیمه کې جګړې ډېرې ویرانې کړي. دا دوکانونه سوځېدلي، لسګونه کورنۍ له دې سیمې نه کډوالۍ ته اړ شوي دي او اوس په دغه سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ تود جنگ روان دی. جنگ چې دی اوس فعلا په هغه ساحه کې روان دی چې د مکتب نه بره ساحه ده او پوستې انشاءالله چې اوس فعال شوي دي. د داعشو نه وروسته دغه ساحه کې چې دی د طالبانو اوس جګړې پیل کړي دي او دغه د پیښې ساحه چې څومره تاسو راتېر شوئ او دغه ساحه ټوله د طالبانو لاس کې او دغه 3 ورځې کېږي چې موږ نیولې ده. ولایتي چارواکي وایي د پیښې بازار طالبانو سوځولی او طالبانې په حکومت اړوي خو زیان یې ځایي خلک ګالي. د کډوالو ادارې ویلي چې د مامن درې او پیښې نه تر 400 کورنۍ کډوالي شوي چې له عملیاتو وروسته لکه د دوی ځینې یې بیرته په ستنېدو دي. زیات ځکه وزرویش طالبان راکې وته او بس ډزې کړې سبب موږ دغه نه ماشومان وتښتولو دا اوس اردو راغله او حکومت راغی ځای په ځای شو بس بیرته راغلو واپس. فصلونه په رژېدو دي خو په ځایي خلکو کې ډېرې د بیا ځلې جګړې له یېرې پټو ته نه ورځي. دوی پکې له مجبوري ورځې خطر منلی دی. غنم پاخه دي او رژېږي. ډولونه خو ډېر راته پاتې دي او مشکلات چې کډې تللی وي څوک ډکې له تلي څوک ګوړکو له تلي څوک اچین کې چا اړولي او خلکو نه ډک کورونه پاتې دي او اوس دا یې راغلو بېرته او غنم چې دا داسې تاسو یې وینئ چې رژېږي او خو د سپین غر په مامن دره کې لا د سقوط شوو پوستو د بیرته نیولو لپاره عملیات نه دي پیل شوي. عملیات کوونکي ځواکونه وایي د پیښې جګړې ګټلې او زر ده چې په ګاونډ مامن دره کې عملیات شروع کړي. که څه هم په شینوارو کې لا ولسي خلکو د داعش سره د حکومت او بهرنو ځواکونو په جنگ کې شته ویجاړۍ سمې نه دي آبادي کړي خو د تازه جنگ څپو ته اندېښمن دي او نه پوهېږي چې څه به پیښیږي. ذبیح الله غازي، اشنا ټلویزیون، اچین، پیښه.